ویل ولاړ شه او ځان ته صحیح معلومات وکړه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم په تلوار د بني نجار و منطقه ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې داسې پوښتنې وکړې چې جواب یې بې له نبي څخه و بل چاته نه ور معلوم. کوم وخت چې صحیح جوابونه واورېده پر هغه ځای او په هغه ساعت یې ایمان راوړي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه اول يهودي دی چې په اسلام مشرف کیږي. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله يهود تهمتي او بهتان ویونکي قوم دی، د مخه تر دې چې ته زما په باره کې پوښتنه ځینې وکړې، که زما په اسلام خبر سوه ستا په حضور کې پر ما بهتان او تهمتونه وایي، نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر شي يهود او د هغو مشران را وغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يهود را وغوښته او عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هلته په یوه خونه کې پټ شو. يهود راغله او کښېنسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی و اسلام ته دعوت کړه، خو دوی انکار کوي او اسلام نه قبلوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبد الله ابن سلام په باره کې پوښتنه ځینې وکړه چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې کم مقام او درجه لري. يهود ویل هغه په موږ کې لوی عالم او د لوی عالم زوی دی، زموږ سردار او د سردار زوی دی، په موږ کې د ښه او لوی مقام خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که هغه ایمان راوړي بیا تاسو څه وایاست؟ يهود ویل الله دې د دې کار څخه وساتي او دا جمله دوه درې واره تکرار کړه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا هغه پټ ځای څخه راووتی او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا پر يهودو لوی دلیل وو چې دا دین حق دی. مگر يهودو څه وویل؟ يهودو وویل دی په موږ کې بې عقل، درواغجن او جاهل دی او د نور بد یې بیانول. دغه د يهودو غدر او خیانت دی. لږ وخت د مخه اقرار کاوه چې عبد الله په موږ کې عالم، مشر او شریف دی، مگر چې ویلې ده چې خبره د دوی په نفع او فایده نه ده. نور څه وایي؟ ورونو يهود وفا او وعده نه لري. په عربي کې متل دی چې وایي اليهود ليس لهم العهود. دا هغه اوله تجربه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته د مدینې منورې د داخلېدو په اوله ورځ حاصله شوه. ورونو موږ د نوې ټولنې د جوړېدو دپاره د مشکلاتو خبرې کولې او دغه ذکر شوي د درو ډلو مسلمانانو، مشرکانو او يهودو مشکلات هغه مشکلات وه چې د داخله څخه متوجه وه، مگر د خارجه څخه هغه شریره قوه چې د مسلمانانو ضد او د اسلام دشمنه وه هغه قریش وه. د لسو کلو راهیسې هغه چې مسلمانان د دوی تر لاس لاندې وه د عذاب ټوله طریقې که وهل او ټکول وه، که عذابونه او آزارونه وه، که لوږې او مقاطعې وې، ټوله یې پر استعمال کړې. بیا چې مسلمانان و مدینې منورې ته هجرت وکړي او لاړه، د دوی ټول مالونه یې که مځکې وې، که کورونه، که مالونه وه، که حیوانات، ټوله یې غصب او مصادره کړه. د دوی او د دوی د ښځو او اولادو په مابین کې جلاوالی راوستی او پر کومو کسانو چې قدرت پیدا کړي هغه یې بندیان کړه او عذابونه یې ورکول. یوازې دا نه وه بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي دعوت خاوند وو د وژلو اراده هم وکړه چې دی علیه الصلاة والسلام او د دعوت ټوله د بین یوسي او دغه دسیسې د عملي کولو دپاره خپل ټول طاقت استعمال کړي. پس له دغه ټولو عذابو او آزارو چې مسلمانانو و داسې مځکې ته هجرت وکړي چې د دوی څخه 500 کیلومتره لرې وه، بیا یې په سیاسي عمل لاس پورې کړي. قریشو په عربو کې دیني او دنیوي صدارت او ریاست درلودی.
ځکه دوی د حرم اوسیدونکي وو او د بیت الله شریف تصرف د دوی په لاس کې وو. نو یې د جزیرة العرب نور مشرکان د اهل مدینه پر ضد وپارول تر داسې اندازې چې مدینه منوره د شدید مقاطعې په حالت کې شوه. واردات یې لږ شوه او هلته د مهاجرو مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدی. او دا معلومه خبره وه چې د مکې مکرمې د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابین کې په نوي یا د هجرت په وطن کې جنگي حالت برقرار وو او دا د مسلمانانو حق وو چې د مکې مکرمې د طاغیانو مالونه مصادره کړي او واخلي، لکه څرنګه چې هغو د دوی مالونه مصادره کړي او اخیستي وو او پر هغو هغسې عذابونه تیر کړي لکه پر دوی چې تیر کړي وو او د هغو د ژوند په لار کې هغسې مشاکل پیدا کړي لکه دوی ته چې پیدا کړي وو، کاسه په کاسه ورکړي. دا هم د دې دپاره چې دغه کفار د مسلمانانو د نیستي کولو قدرت ونه لري او د دوی د اسلامي دعوت د مخنیوي وسایل یې د لاسه ووځي. دا هغه قضیې او مشکلات وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو رسول او لارښوونکي د یو امام او قائد په صفت ورسره مخامخ وو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول او رهبر په صفت په مدینه منوره کې دغه وظایف انجام کړه او هر قوم ته د رحمت او شفقت یا شدت او عذاب څخه هغه ورکړه چې د هغه شي مستحق او لائق و. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت پر شدت غالب وو، ترڅو چې په لږو کلو کې امریت او اداره و اسلام او مسلمانانو ته راوګرځېده. ویونکي یا اوریدونکي به دغه کیفیت په راتلونکي بیان کې په ښکاره سره وویني. څرنګه چې موږ اوس د هجرت د شروع واقعات بیانوو، نو یوه واقعه دا وه چې د هجرت په شروع او ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات شو. دا هغه څوک دی چې تر هجرت د مخه د جمعې اول منځ د ده رضی الله تعالی عنه په کور کې ادا شو او د دغه لمانځه خطبه هم د رضی الله تعالی عنه وویل. نو د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات د هغه لویو واقعو څخه دی چې د هجرت په شروع کې پیښ شوي دي. او یوه بله واقعه دا وه، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې ته نفر ولېږي چې د مکې مکرمې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ راولي، تر دغه وخته د هجرت 4 میاشتې تېرې شوې وې او په دغه 4 میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نر کوچنی نو پیدا شوی چې ژوندی دې پاتې شي. په مسلمانانو کې چې به هر نر کوچنی وزېږېدی مړ به شو. ټول نوي کوچنیان چې پیدا کېده یا به انجونې وې یا به مړه کېده. دلته یهودو آوازه واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی چې د دوی به هیڅ نر کوچنی نه پاتې کېږي او په دې طریقه سره د مسلمانانو ریښه خیږي. مشران به قرار مري او نوې کوچنی به نه پکښ پیدا کېږي، چې پیدا شي هغه به مري، چې دا د مسلمانانو د نیستي کېدو سبب ګرځي. او رښتیا هم په مسلمانانو کې 4 میاشتې پرله پسې داسې نر کوچنی نشو پیدا چې ژوندی دې پاتې شي. د مدینې منورې پوره او کامل ښار او په 100 کورونه او په 4 میاشتو کې د نر کوچنی نه پیدا کېده ډېره عجبه وه. تر داسې اندازې چې خلقو د یهودو دغه آوازه ومنل چې رښتیا یې سحر کړی دی، ځکه په دنیا کې به داسې ښار نه وي چې په 4 میاشتو کې دې نر کوچنی نشي پکښ پیدا، مګر په مدینه منوره کې دا واقعه پیښه شوه. نو ځکه خلقو دغه آوازه رښتیا وبلل، تر څو چې اسماء د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور په داسې حال کې مدینه منورې ته راغله چې د حمل آخري میاشت وه. اسماء د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ښځه وه او زبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه صفیه بنت عبد المطلب زوی دی. نو اوس چې اسماء رضی الله تعالی عنها مدینه منورې ته راغله حامله او د حمل آخري میاشت ده،
او لږ موده وروسته زوی پیدا شو چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی او مړ هم نشو. اسماء رضی الله تعالی عنها وویل چې عبدالله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولي په مسلمانانو کې نر کوچنی پیدا کیږي او نمرې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر په خوشاله شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارکه خوله کې خرما وژول او بیا یې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په خوله کې ورکښول. نو هغه اول شی چې د عبدالله نسته ورغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ناری وي. د عبدالله په ولادت او ژوندۍ پاتې کېدو مسلمانان ډیر خوشاله شول. د ډیرې خوشحالۍ څخه عبدالله پر سرو ګرځاوه. مسلمانانو د مدینې منورې په لارو او کوڅو کې د خوشحالۍ مظاهره وکړه او په لوړ اواز تکبیرونه ویل الله اکبر الله اکبر. دا ټوله د نر کوچني د پیدا کېدو په سبب چې مړ هم نشو. او د خوشحالۍ ځای دا و چې د یهودو هغه د سحر اوازه هم په ماته سوه. نو د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پیدا کېدل د مسلمانانو په تاریخ کې لو فتح بلل کېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د ولادت ورځ لیدلې ده چې په دغه ورځ صحابه کرامو د ده د زیږېدو په سبب تکبیرونه ویل او بیا یې د ده رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ هم ولیده چې د حجاج بن یوسف الثقفي لشکرو شهید کی او هغه هم تکبیر وایه. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي د عبدالله ابن زبیر د پیدا کېدو ورځ مې ولیده او بیا مې د ده د شهادت ورځ ولیده. قسم په الله هغه کسان چې د ده د ولادت په ورځ تکبیر وایه تر هغو کسانو ښه او بهتر و چې د ده د شهادت په ورځ تکبیر وایه. ورونو د ده د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیر وایه او د ده د شهادت په ورځ د حجاج یاغي او باغي لشکرو تکبیر وایه. او په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. ورونو دغه یو څه واقعات مې ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره درته بیان کړه. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ د هجرت په اول کال د ربیع الاول د میاشتې په 12 تاریخ چې د میلادي 622 کال د سپتمبر د میاشتې د 29 تاریخ سره برابر وو په مدینه منوره کې د بني نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور مخته د خپل اوښ څخه کښته شو او وی فرمایل ان شاء الله منزل یا د استوګنې ځای دلته دی. او بیا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه وکور ته ولاړی او اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په عملي کولو شروع وکړه هغه پر هغه ځکه چې اوښه هلته چوکه شوې وه د مسجد جوړول وه او دغه ځکه یې د هغې د مالکانو څخه چې 2 یتیم هلکان وه رانیول او د مسجد د جوړولو په کار کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه اخیسته چې خښتې او ډبرې بیا نقلولې او دغه په کار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک د صحابه کرامو نشاط او احساسات زیاتول تر داسې اندازې چې یوه دغه شعر هم ووایه لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضل. یعنی که موږ کښینو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي دغه ناسته زموږ دپاره ګمراه کوونکی کار دی. او دغه مځکه چې خرابه مځکه وه په هغه کې د مشرکانو پخواني قبرونه وه ژورې کندې وې د خرما درختې وې او د غرقد درخته پکښې وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکندل شوه او خاورې وغورځول شوې. هغه کندې اوارې او شیده شوې د خرما او غرقد درختې پرې کړه شوې. په دغه وخت کې قبله د بیت المقدس و طرف ته وه. د مسجد د پایو دیوالونه په ډبرو پورته شوه او نور دیوالونه یې په اومو خښتو او خټو پورته شوه.
چت یې د خرما په شاخلو پټ کړه سو او د مابین عمودونه یې د خرما د درختې د تنو څخه ورکړه سوه. پر مځکه یې شګې او ریګ آوار سوه و مسجد ته 3 دروازې ورکول سوې. د مسجد اوږدوالی 100 ذراعه و او بر یې هم د غونه یا تر دغه لږ کم و. د مسجد وڅنګ یا بغل ته په اومو خښتو کوټې یا حجرې جوړې سوې چې سرونه یې په شاخلو او د خرما په بلګو پټ سوه، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواج مطهراتو خونې او حجرې وې. کوم وخت چې دغه حجرو بنا پورته او کامله شوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور څخه و دغه حجرو ته ورنقل شو. او دا مو هم درته وویل چې مسجد یوازې د لمنځو د ادا کولو ځای نه و، بلکې یوه مدرسه یا پوهنتون هم و چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول. او مسجد د هغه مجلسو ځای و چې هلته هغه مختلفې قبیلې پخلا کېدې کوم چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع جنگ او جدل په مابین کې پاته و. او مسجد د اسلامي شؤونو د ادارې ځای و. او مسجد لکه د نن ورځې پارلمان هلته مشورتي او تنفیذي مجلسونه کېده. پر دې ټولو سربیره مسجد د هغو کسانو د استوګنې کور هم و چې فقیر مهاجر و، چې نه کور درلودی نه اهل نه اولاد درلودی نه قوم. او د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعتو د زیاتوالي وحي نازل شوه. ورونو د لمانځه په متعلق 3 مرحلې تېرې شوې دي. په اوله مرحله کې لمونځ اختیاري و، فرض نه و. هر چا چې به هر وخت هر څونه لمونځ کاوه د ده خوښه وه. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق والمانځه ته رابلل او تشویقول، خو فرض نه و، اختیاري و. بیله د شپې د لمانځه څخه چې دغه د شپې لمونځ د یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا په نزول سره اول یوازې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرض سو او بیا وروسته پر مسلمانانو هم فرض سو. مګر نور منځونه تر اسراء او معراج پورې نه و فرض، خو په معراج کې 15 منځونه فرض سوه. هو د مخه مسلمانانو لمنځونه کول خو فرض نه و، او بیا په معراج کې 15 منځونه پر ټولو مسلمانانو فرض سوه. خو ټول لمنځونه 2 رکعاته و، سهار ماپښین مازدیګر ماښام ماخوستن ټوله 2 رکعاته و. او مسلمانانو هم تر هجرته پورې 2 رکعاته لمونځ کاوه. خو د هجرت په اول کال کې په ماپښین مازدیګر ماښام او ماخوستن کې زیاتوب وسو، او د سهار لمونځ پر هغه خپل حال 2 رکعاته پاته سو. او تر دغه وخته اذان هم نه و. خلق د لمانځه دپاره بې له کومې علامې او غږه راټولېده. خلقو به په خپل فکر وخت سنجاوه او د لمانځه د ادا کولو دپاره به په مسجد کې سره یو ځای کېده. نو د هجرت په اول وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د داسې شي په باره کې فکر کاوه چې په هغه سره خلق خبر شي چې وخت د لمانځه دی، او په دې باره کې د صحابه کرامو سره مشوره وکړه. ځینو ویل چې بوق یعنی تلی به پیدا کو، دا یې نسوه خوښه ځکه یهودو دغه تلی استعمالول. او چا بیا ویل چې ناقوس یعنی سرنا به پیدا کو، دا یې هم نسوه خوښه ځکه سرنا بیا نصاراو استعمالول. خو په دغه ورځ پر کم خاص شي اتفاق ونسو او سره ولاړه. یو صحابي چې نوم یې عبدالله ابن زید و خوب ولیدی. ویل دی چې یو سړی چې زرغونه کالي اغوستي دي یوه سرنا ورسره ده. عبدالله ورته ویل سړی دا سرنا نه خرڅوې؟ هغه ویل څه به کوې؟ عبدالله ویل موږ د لمانځه دپاره خلق په خبره وو. سړي ویل تر دغه څه شی در وښیم؟ عبدالله ویل هو. سړي ویل هر وخت چې د لمانځه وخت سو په لوړ اواز سره وایاست الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا عبدالله ابن زید چې د خوب راویستو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او خپل خوب یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ښه خوب دی او دغه جملې و بلال رضی الله تعالی عنه ته وروښیه ځکه د هغه आवाज لوړ او ښه دی. په دغه کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تعلیم دی چې اذان باید هغه څوک وکړي چې आवाज یې ښه او لوړ وي. نو مؤذن باید د ښه आवाज خاوند وي ځکه خوب عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه لیدلی و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل چې اذان دې بلال وکړي. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه لوړ و مسجد ته وختي او اذان کوي، په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدو او په دغه اذان د خوب راويست. خو په دغه وخت کې د رضی الله تعالی عنه هم دغه خوب لیدي چې اذان پکښ و. نو ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله والله ما دغه شی په خوب لیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو د خبرتیا لپاره دغه ښه او بهتر شی دی. او بیا پر دغه اذان وحی هم نازل شوه چې اذان یې ثابت او قایم کړي. دا دغه اذان د مشروعیت قصه و چې هر ورځ 15 واره د دنیا په آفاقو کې پورته کیږي او د عالم الوجود ټول اطراف پریږدي. ورونو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د جمع کېدو الفت او محبت د پاره مسجد جوړ کړي، د غرنګ یو بل کار هم وکړي چې د تاریخ په اوږدو کې ځلاند او روښانه کار دی چې هغه د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي و. ورونو دا خو درته معلومه ده چې مهاجرین وهغه مسلمانانو ته ویل کېږي چې د مکې مکرمې څخه یې و مدینې منورې ته هجرت کړی دی، او انصار د مدینې منورې هغه مسلمانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام او مهاجرینو کومک او نصرت کوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په کور کې د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي جوړ کړه. هغه داس په دغه وخت کې او په دغه کور کې ټول 90 نفر موجود و چې نیم یې مهاجرین و او نیم یې انصار و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یو د انصارو او یو د مهاجرینو څخه سره ورونه شو. امر داسې و چې د انصارو څخه د هر نفر د مهاجرینو یو نفر د ځان لپاره اختیار کی او د ځان ورور دی وبولي، او هر ورور دی پس له مرګ څخه د هغه بل ورور د هغه میراث وړي. نذوی الارحام یعنی هغه اقرباو ته میراث نه رسیږي بلکې دغه اوسنی ورورګلوي دوی په میراث کې شریکوي. او دغه د میراث وړلو حکم د بدر تر غزا پورې دوام درلودي، کوم چې بیا د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې د سورة الانفال په 15 نمبر آیات کې فرمایي وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. نو بیرته د میراث حکم وهغه خپل اقرباو ته وګرځېدی. او دا کار په دې سبب وو چې هغه د جاهلیت قومي عصبیت د بین ولاړ شي، د رنګ نسب او وطن فرق او اختلاف ورک شي او یوازې اسلام د خلقو د تعلق او دوستۍ سبب وګرځي.
او هیڅوک هیڅ چاته نشي ورنږدې کېدلی بې له خپلو اخلاقو او تقوا څخه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ورورګلوي یو نافذه او عملی عقد وګرځاوه، نه فقط د خولې خبرې چې خلک په خوله سره وایي او د عمل هیڅ اثر نه وي. په دغه ورورګلوي کې الفت او محبت وو، قرباني او صداقت وو، بل دا چې مهاجرینو خپل وطن، خپل کورونه او خپل مالونه پرې ایښي دي، حتی د مدینې منورې د ژوند او خلقو سره هم نابلده دي، نو چاره نشته چې یو نفر یې مسؤلیت پر غاړه وانخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مهاجرینو او انصارو په مابین کې فورا واقعي ورورګلوي شروع شوه. امام بخاری رحمه الله روایت کوي کوم وخت چې مهاجرین مدینې منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي برقرار کړه، سعد ابن ربيع رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه دی، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې د مهاجرینو څخه دی، په ورورګلوي اختیار کړي. نو سعد رضی الله تعالی عنه و عبدالرحمن ته وویل په انصارو کې زه د ډیر مال خاوندم، نو زما مال پر دوو حصو وویشه او زه دوې ښځې لرم، پکښې وګوره هره یوه چې دې خوښوي زه به یې طلاقه کړم، چې عده یې تېره شوه ته په نکاح کړه. مګر مهاجرینو د دې مسئلې څخه د ځان په ګټه کار نه اخیستی، بلکې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وویل وروره ستا په اهل او مال کې دې الله برکت در واچوي، ما ته صرف ستاسې بازار راوښیه، ستاسې بازار چیرې دی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پیسې نه درلودې مګر په اقتصاد او کاروبار پوه سړی و، الله عز وجل برکت پر ایښی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عبدالرحمن ابن عوف که خاورې خرڅ کې هم به ګټه وکړي. کوم وخت چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وفات سو، پاته مال یې د سرو زرو 8 میلیونه دیناره و، لکه اوس چې یو سړی 8 میلیونه پهلوي ولري. نو ویل بازار راوښیه، د بني قینقاع بازار یې وروښوی. کوم وخت چې د بازار څخه راغلی یو څه پنیر او غوړي ورسره رااخیستې وه، دا یې د اولې ورځې ګټه وه. بیا نو هره ورځ بازار ته تلي. څو یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته په شو او پیشني کالو کې ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل واه څه پېښه ده؟ ده ویل واده مې کړی دی. ویل څو مهر دې ورکړي؟ ویل د خرما د مندکې پر اندازه سره زر. امام بخاری رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې انصارو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله زموږ او زموږ د ورونو په مابین کې دغه د خرماو درختې راوویشه. سبحان الله، انصار دغه دي د ورورګلوۍ د اولې ورځې څخه خپل مالونه ورسره تقسیموي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا بیا نو انصارو و مهاجرینو ته وویل چې تاسې زموږ سره د باغو په کار کې کومک کوئ او موږ به مو د باغو په حاصلاتو کې را سره شریکان کو. مهاجرینو ویل خوښه او قبوله مو ده. ورونو دغه حالات د انصارو پر هغه ډېرې مهربانۍ دلالت کوي چې د خپلو مهاجرو ورونو سره یې درلوده. خو بالمقابل مهاجر مسلمانان د انصارو و دغه کرم ته د پوره تقدیر او احترام په سترګو کتل او دغه د دوی اخلاص یې د ځان په ګټه نه استعمالاوه. کار خو یې ورسره کاوه مګر د دوی د مالو څخه فقط دونه اخیسته چې شپه یې په تېرېده. او په حق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه دغه ورورګلوي یو په زړه پورې حکمت او حکیمانه سیاست و او د ډیرو هغه مشکلاتو د پاره چې مسلمانان ورسره مخامخ و ډیر ښه حل او مناسبه لار و. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په مابین کې دغه ورورګلوي برقرار کړه، د غرنګ د مدینې منورې د اوسیدونکو د پاره یو عهدنامه هم ولیکل چې دغه عهدنامې ته موږ په اوسنی اصطلاح د نوي اسلامي دولت لپاره قانون اساسي هم ویلی شو. دا داسې عهدنامه یا قانون و چې په هغه سره د جاهلیت رواجونه او قبیلوي اختلافات لري او رکړه. دې قانون د نوي دولت لپاره داخلي او خارجي نظام کښېښاوه.
په دې قانون کې داسې مادې وې چې د اسلامي دولت د افرادو په خپل مابیني علاقاتو پورې تعلق درلودي او د نور خارجي خلقو یا قبیلو سره په علاقاتو پورې تعلق درلودي، یعنی داخلي او خارجي سیاست دواړه پکښې ځای شوي وو چې اوس به د هغه قانون ځینې لوی او مهمې مادې درته بیان شي. اوله ماده، ټول مسلمانان که د قریشو څخه وي که د مدینې منورې د اوسېدونکو څخه وي او هر هغه څوک چې د دوی سره یو ځای کیږي او د دوی په ملګرتیا جهاد کوي، دا ټول د نورو خلقو څخه جلا ځان ته یو امت دی. دوهم، دغه ټول مسلمانان د قبیلوي اختلاف سره په خپل مابین کې کومک سره کوي او د خپل بندي یا بندیانو د خلاصولو دپاره په عدل او احسان سره فدیه ورکوي. دریم، مسلمانان په خپل مابین کې یو پوروړی یا غریب عیالدار نه پرېږدي چې د ده سره کومک ونه کړي یا یې د بندي فدیه نه کړي ور برابره. څلورم، مسلمانان ټول هغه چاته یو لاس دي چې پر دوی ظلم او تجاوز کوي یا په دوی کې فساد او ګناه نشروي، که څه هم دغه څوک په دوی کې د یو چا اولاد وي. پنځم، یو مسلمان به بل مسلمان د کافر په بدله کې نه وژني او نه به د کافر سره د مسلمان په مقابل کې کومک کیږي. شپږم، د کفارو سره به په فی سبیل الله جنگ او جهاد کې د مسلمانانو صلح په پوره اتفاق او اتحاد وي. داسې نشي کېدلی چې ځینې مسلمانان په انفرادي ډول صلح ورسره وکړي. اووم، هر هغه مؤمن چې په دغه عهدنامه اقرار کوي او وی مني پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان ولري، دا نه ده ورته روا چې د یوه کافر نصرت او کومک وکړي یا ځای ورکړي. که کومک وکړي یا یې ځای ورکړي، د قیامت په ورځ پر هغه د الله غضب او لعنت دی او د ده څخه هیڅ شی نه قبلول کیږي. ورونو، څرنګه چې د مدینې منورې ځینې یهود د مسلمانانو سره په دغه معاهده کې شامل او داخل شوه، نو اوس یو څه مادې د هغو په باره کې دي. اتمه ماده، یهود د بني عوف په دغه عهدنامه کې د مسلمانانو سره یو ځای دي. د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی، بې له هغو کسانو څخه چې ظلم یا یوه ګناه وکړي. هغه څوک بې له خپله ځانه او خپلې کورنۍ څخه بل څوک نه هلاکوي. نهم، یهود د خپلې نفقې مسؤله دي او مسلمانان د خپلې نفقې، او دوی یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې د دغه عهدنامې پر افرادو تجاوز او تیری کوي. لسم، د دغه عهدنامې د منونکو په مابین کې که کوم داسې اختلاف یا قضیه پیښه شوه چې د هغه په نتیجه کې د فساد او فتنې بیره وه، هغه موضوع و الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راجع کیږي. هر څه چې د هغو حکم وو په هغه سره فیصله کیږي. 11، د دغه عهدنامې د افرادو څخه هر څوک که په مدینه منوره کې وي هم په امان دی او که تر مدینې منورې د باندې ولاړ شي هم په امان دی. دغه قانون نور مادې هم درلودې، خو دغه زموږ د بحث لپاره مهمه ماده وي چې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅوک حق نه لري چې تر مدینې منورې د باندې د یو چا سره عهد، اتفاق او قرارداد وکړي. نه يهودو او نه د مدینې منورې نورو مشرانو ته دا اجازه شته چې د خارجي خلقو سره تعهد یا اتفاق وکړي. دا کار فقط پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې تعلق لري. او یوه ماده همداسې وه، که د یو چا د بل چا سره دعوه وه یا یې حق ورسره و، رجوع به د اسلام او مسلمانانو و قانون ته کیږي. په مدینه منوره کې بل اسلام بل قانون نه چلیږي. او د قریشو په باره کې معامله ډیره شدیده وه. هغه داسې که چیرې د قریشو د کفارو څخه یو څوک دلته راسي، نه به ځای ورکول کیږي او نه به ساتل کیږي. په مدینه منوره کې هیڅ کله کافر قریش نه پرېښول کیږي.
دغه امر څخه داسې معلومېده چې دا د قریشو پر ضد د جنگ اعلان وو چې د هغو سره نه صلح شته نه ګډ ژوند کول. دا هغه قانون وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په الهي وحی سره کښېښاوه او اصحاب کرامو ولیکي او بیا د مسلمانانو او همسایه یهودو په مابین کې متفق علیه د ژوند عملی قانون وګرځېدی. او اوس هم دا ممکنه نه ده چې په یو وطن یا یو مځکه کې اسلامي حکم او شریعت جاری سي تر څو چې په دغه قانون چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایښی دی عمل ونشي، ځکه چې په عین وخت کې د شریع احکام او حکم هم داسې دی لکه دغه قانون. ورونو دغه قانون د اسلام پر عدالت دلالت کوي. تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره د ژوند کولو څونه عادلانه ماده کښېښولې. که په دغه مادو د یهودو د طرفه عمل سوی وای دا ممکنه وه چې د مسلمانانو او یهودو ژوند ته یې ښې خوږې میوې راوړې وای. خو بدبختانه چې پر یهودو خپل د مکر، چم او خیانت طبیعت غالبه سو او لږ موده وروسته هغه مادې چې په دغه عهدنامه کې لیکل شوي وې او دوی پر ځان لازمي کړي وې ماتې کړې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره قسم قسم خیانتونه وکړه چې ان شاء الله په مناسبو ځایو کې به تفصیل درته راشي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حکمت او په دغه پوهې سره د نوې ټولنې دپاره دغه قوانین کښېښول. خو دغه ظاهري قوانین اصلا د هغه معانیو یو اثر وو چې مکرم او جلیل القدر اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت او ملګرتیا کې حاصل کړي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام د مخه تر دې پر تعلیم او تربیه، د نفسو پر پاکوالي، د ښو اخلاقو په عملي کولو، د ورورګلوۍ او محبت، د مجد او شرف، د طاعت او عبادت په ادب مؤدبه کړي وو. تاسو راسي چې دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه هغه اقوال یا لارښوونې را نقل کو چې خپلو متابعینو یا پیروانو ته د ښه ژوند د حاصلولو دپاره فرمایلي دي. یو خو به موږ د خپل رهبر او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارشادات د خپل ژوند سرمشق وګرځوو، او بل به مو د هغه جاهلانو او گمراهانو لږ رد ویلی وي کم چې د پخوا څخه تر اوسه پورې پر هغه عظیم الشان جناب او د الله جل جلاله پر رالیږل سوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم بې ځایه او ناوړه نومونه یا القاب ایږدي. خو دا متل موږ ته د پخوا څخه را معلوم دی چې وایي د سپي په خوله دریاب نه مردارېږي او یا وایي د سپو غپاوه اسمان ته نه رسېږي. ورونو تاسو و دغه راتلونکو لارښوونو ته په غور او دقت سره متوجه شئ. پس له اورېدلو یا ویلو به قضاوت و تاسو ته در پرېږدم. تاسو به د ډنمارک د ګاودارانو یا د ثقافت او تمدن د هغه پروفیسرانو چې د سپو او بزوګانو سره ښځې ودوي یا د بشر د حقوقو د هغه ټیکهدارانو چې په یوه وار پوره او کامل وطنونه د ښځو او کوچنیانو، سپین ږیرو او ځوانانو سره خرابوي او انسانان یې په بې رحمانه قتل سره وژني یا یې په هغه بندیخانو کې اچوي چې انسانیت په شرمېږي. هغه تهمتي القاب به مو هم اورېدلي وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې نسبت کوي. د دغه لارښوونو تر اورېدلو وروسته قضاوت هم تاسې وکړئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چې کوم اسلام خیر او بهتر دی؟ ده صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې خلقو ته ډوډۍ ورکوي او هر چاته کې پیژنې کې نه پیژنې سلام ور اچوي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې په اصل کې يهودي وو او بیا مسلمان شو، دی وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راغلی زه ورغلم. کوم وخت چې مې د ده علیه الصلاة وسلام مخ ولیدی زه پوه شوم چې دا مخ د درواغجن مخ نه دی. او اوله خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه دا وه: ای خلقو په خپل مابین کې سلام نشر کوي، یعنی که څوک پیژنې چې نه پیژنې سلام ور واچوه.
ورونو تاسو پوهیږئ چې د سلام ویلو څه مقصد او څه معنا ده. دا چې ته د اول وار د پاره د یو چا سره مخامخ شې او د ده د پاره د الله عزوجل څخه د سلامتیا غوښتنه کوې، ورته ووایې چې پر تا دې سلامتیا وي. آیا دا ممکنه ده چې ته دې هغه ته تکلیف ورکړې؟ هیڅ کله نه. دا د اسلامي واقعي او صادق سلام مفهوم او مقصد دی، او هغه مقابل طرف هم په عین لطف او اطمینان و تا ته دغه سلامتیا وغواړي. دلته به څونه حب او همکاری پیدا شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ایها الناس افشوا السلام، ای خلقو په خپلو مابینو کې سلام نشر کړئ، واطعموا الطعام او خلقو ته ډوډۍ ورکوئ، وصلوا الارحام او د اقرباو سره دوستي او همدردي کوئ، وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې چې خلق بدوي تاسو لمونځ کوئ، تدخلوا الجنه بسلام، په سلامتیا سره به جنت ته داخل شي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د همسایه د آزارو څخه نه وي په امان، هغه جنت ته نه داخليږي. نو ته فکر وکړه چې زه ستا همسایه یم او ته زما، او دا د اسلام امر وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د لاس او ژبې د آزار څخه سالم پاتې شي، یعنی د هر شر څخه په امان وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ټول مؤمنان لکه یو سړی یا ټول مؤمنان د یو سړي په مثال دي. که د یو چا سترګه خوږېده ټوله بدن یې په تکلیف وي، که سر خوږېدی ټوله جسم یې په تکلیف وي. یعنی که په مسلمانانو کې یو سړي ته مشکل پیښ وو ټوله باید په خوښ شي او ټوله د تکلیف د لرې کولو دپاره کوشش وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مؤمن د مؤمن دپاره داسې مثال لري لکه د دیواله خښتې، یوه په بله ټینګېږي. په پښتو کې متل دی وایي که تا ویل چې زه یم او ما ویل چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم. که تا ویل چې ته یې او ما ویل چې ته یې، هم به زه یم هم به ته یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو د بل سره بغض مکوئ، حسد مسره کوئ، دسیسې مسره جوړوئ، او د الله عز وجل بندگان ورونه اوسئ. او مسلمان ته دا نه دروا چې د بل مسلمان ورور سره تر 3 ورځې زیات خبرې بندې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی، نه ظلم ورسره کوي او نه دشمن ته تسلیموي. او هر هغه څوک چې د خپل ورور د حاجت په اجرا کولو کې وي، الله عز وجل به د حاجت ورپوره کړي. که چا د یو مسلمان څخه یو تکلیف لرې کړي، الله عز وجل به د قیامت د ورځې د تکالیفو څخه د څخه یو تکلیف لرې کړي. که چا د یو مسلمان پرده وکړه، الله عز وجل به د قیامت په ورځ د پرده وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پر هغه چا رحم وکړي چې په مځکه کې دی، هغه څوک به رحم در باندې وکړي چې په آسمان کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک مؤمن نه دی چې دی ځان مړوي او څنګ ته همسایه وږي وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان ته بد ویل فسق دی او جنگ ورسره کول کفر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارې څخه د آزار د شي لرې کول لکه شیشه، ډبره، د کیلې پوستکی او داسې نور صدقه بللې ده، او د ایمان د حصو څخه یې یوه حصه بللې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د خیرات ورکولو ته تشویقول او د خیرات داسې فضایل یې ورته بیانول چې د خلقو په زړو کې خیرات خوښ ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي صدقه او خیرات ګناهونه داسې پټوي لکه اوبه چې اور وژني. دا پر غریبانو رحم سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر مسلمان کبل مسلمان ته د لڅوالي په وخت کې کالی ورکړه، الله عز وجل به د جنت کالی په واغوندي. هر مسلمان کبل مسلمان ته په لوږه کې خواړه ورکړه، الله عز وجل به د جنت د میوو څخه خواړه ورکړي.
او هر مسلمان که تږی مسلمان وبکي الله عزوجل به رحیق مختوم په وچشي. رحیق مختوم د جنت ښه شربت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خپل ځانونه د دوزخ د اور څخه وساتئ که څه هم د نیمې خرما په خیراتولو سره وي، که هغه هم ونه لرئ نو په ښه خوږه خبره سره. او پر دغو ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق و عفت او نسوال کولو ته دعوتوي، د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي او فرمایي که چا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوښ نه وي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عزوجل سره و. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړ تر څو چې د بشر په تاریخ کې بس محترم ورونو څرنګه چې کتاب پای ته ورسېدله زموږ د بحث پاته بیان به په راتلونکي 14مه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد